بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلا سویم ټول ملګرو ته څنګه مخکې لیکچرونه کې موږ په کنټرول سټیټمنټس باندې خبرې وکړلې، په هغه کې کار وکړو. یعنی موږ په اف ایلس نیسټډ اف او سره په فار لوپ وایل لوپ ډو وایل لوپ باندې خبرې وکړلې، په هغه کې کار وکړو. اگزامپل یې حل کړل. پکې اوس راځو اذر ریلیټډ سټیټمنټس دی، په دې باندې کار کوو چې دا څنګه استعمالېږي، چې دا څه څخه عبارت دي. دا موږ سره دی بریک دی، کنټینیو دی او گو ټو دی. په هر یو خبرې کوو چې دا څنګه استعمالېږي. په اگزامپل کې حل کوو څه وظیفه لري، په دې خبرې کوو. راځو ته ګورو. موږ سره اولنې موږ سره دی بریک، کنټینیو او گو ټو. په دې ویډیو کې په دې لیکچر کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې بریک څه وي، کنټینیو څه وي. بل لیکچر کې موږ په گو ټو باندې خبرې کوو. زه راځم لومړی بریک وایو چې بریک څه ته ویل کېږي. بریک اټ از ا کیورډ، دا خپل یو کیورډ دی یوز ټو ټرمینیټ د لوپ. چې کوي یو لوپ موږ سره چې ختموي، یا پایان هغه اخري خط ته رسوي. دا پروسس د ایگزیکیوشن پروسس موږ سره چې ختموي. اور ایگزیټ فرام د بلاک، او چې کوي دا څنګه ویل چې بلاک نه وځي. اور ایگزیټ فرام د بلاک، هغه بلاک چې موږ سره هغه چې کوي دا وځي. بل د بریک سټیټمنټ از یوزډ وذ فار لوپ. بریک سټیټمنټ موږ سره چې سره استعمالېږي، دا وایي دا موږ سره فار لوپ سره استعمالېږي، وایل لوپ سره استعمالېږي، ډو وایل لوپ سره استعمالېږي، او سره په سویچ سټیټمنټ کې هم موږ دا شی استعمالولی شو. اوس یو چې سینټکس د بریک څرنګه دی. سینټکس تاسو وګورئ، موږ سره سټیټمنټس دي. اول سټیټمنټ، دویم سټیټمنټ، په شی کو بریک کیورډ استعمالېږي. چې هر ځای تاسو غواړئ چې سټیټمنټ ختم کړئ، نو شی بریک به استعمالوي. بریک چې کله موږ استعمال کوو، موږ سره شی کې دا لاندنی سټیټمنټ چې موږ سره د موږ سره شی کې نه ایگزیکیوټ کیږي، نه رن کیږي موږ سره. او د څخه موږ سره مخکې چې کوم کنډیشن کوم ورکړی وي کنه، کنډیشن ورکو ورته ویو چې بریک شنو چې به کوي. دغه کنډیشن لاندې چې کوم موږ سره عددونه وي هغه شی کې نه وکیږي، بل چې کوم عددونه موږ سره وي هغه شی کې ایگزیکیوټ کیږي. راځه دلته وګورئ، دا فلو چارت دی. ګورئ دلته موږ څه کوي، کنډیشن وي ته لوپ دی. که چېرته کنډیشن موږ سره ترو شي او بریک شي، نو چې کې بریک کیږي موږ سره. که چېرته موږ سره کنډیشن فالس شي، دا چې کې ایټریشن کوي، د سرکل په شکل باندې بیا ورځي، بیا کنډیشن چک کوي. که چېرته ترو نشو بیا راځي، بیا ستاویږي. ته څو شی چې موږ سره تر شي سټیټمنټ شي بریک کیږي. نو زه راځم اگزامپل پکې کار وکړو، څرنګه استعمال کیږي، څرنګه کار کوي، په دې خبرې وکړو. رابه شو ډیف ته رابه شو نیو فایل واخلو. دلته اخلم فار انټ آی مساوي کېږي چې سره یو سره، دغه آی کوچنی او مساوي شو 500 سره، آی پلس پلس. سمه ده. اوس راځو دا خپله باډي لري، پرنټف ته میسج راکړي. انټیجر دی نو پرسنټ ډي اوس چې کوو دلته ورته چې اف که چېرته کنډیشن ورکوو، دغه آی مساوي شو 200 سره 3 سره، نو ته چې وکړه بریک شه. سمه ده. دلته به راشو بیک سلیش ان بور کو تر څو هر یو نیو لاین ته راشي. دا چې وکړم دا به سیو کو په شي باندې بریک په نوم باندې. دا تاسو وګورئ، موږ ته ریزلټ چې راکړو 1 2 3. دا څرنګه موږ ته راکړو، دا به تشریح کوم تاسو ته. دلته تاسو وګورئ، په دې ځای کې ما سره څه دی، انټ آی مساوي یو سره دی. آی کوچنی دی، چې دی 500 نه دی بالکل. نو آی ما سره چې دی کوچنی دی 500 نه دی. دا به راشي دلته. د ځای کې تاسو وګورئ، دلته موږ سره دا کنډیشن نو راغسته. زه به دا کنډیشن هم راوالم ورسره. ته ګوره آی مساوي یو سره دی، آی کوچنی دی 500 نه دی. نو چې دی آی دی که نه، آی چې کوي دا آی کوچنی 500 نه دی، نو یو کوچنی دی. دا به سره چې وکړي، لومړی ما سره دا چې دا به پرنټ کړي، ما سره یو پرنټ کړي. دلته چک کوي دا چې آیا دغه آی یو یعنی یو مساوي د 2 3 سره دی. دا نه دی که نه، د 3 سره مساوي نه دی. دا ماته چې یو راکوي، بریک کوي نه.
ما سره شي کې یو راکړي بیا راځي دلته دا چې دلته وکړو نه بیا راځي دا 2 کېږي دا چې کله 2 شي بیا 2 چک کوي چې 2 کوچنی د پنځونه دی نو 2 کوچنی دی چې 2 کوچنی ما سره شي کې دا به پرنټ کوي اول تر دې چې چک کوي چې آی مساوي سوي 3 سره دی 2 خو نه دی مساوي 2 د 3 سره شي مساوي نه دی دا 2 زما د 3 سره مساوي نه دی نو دا به شي کوي کله 3 مساوي نه دی نو به شي کې بیل تر راځي دلته 3 کېږي دا کله دا 3 شي دا ما سره پرنټ کې به شي کوي چې آی مساوي 3 سره دا آی زما 3 شو نو 3 خو مساوي د 3 سره نو ما شي کوي دا بریک کېږي دا به شي کې بریک بشي یعنی مخکې نور نه ځي ا کنډیشن زموږ شي شو 3 مساوي شو دا آی مساوي د 3 سره نو 3 شي 3 سره مساوي شو دا به شي کې مخکې باندې ځي انو سره چې کوم سره دا شي کې بریک کوي ما سره نور شي کوي نه ایگزیکیوټ کیږي نو همدې ځکه به دا شي کوي ختموي وي کله دا شوم دلته لس هم ورکو لس ورکو ما کنډیشنز کې ما 3 ورکړې دلته راځم شپږ ورکوم کدا بیا رن کو بیا هم داسې کوي شپږو پورې ځي مخې نه ځي سمه ده نو دا ما سره شو د بریک کارو اوس راځو کنټینیو ته چې کنټینیو څنګه استعمالېږي اټس ا کیورډ دا خپل یو شی کیورډ دی یوز فار کنټینیوینګ د نیکسټ ایټریشن اف د لوپ څه په استعمالېږي د راتلونکي لوپ د ایټریشن د سرکل په شکل باندې دایرې د دوران د لپاره چې کنټینیو د څه شی ولته وایي کنه دلته څه وایي چې د لوپ د کنټینیو حالت لپاره د جریاني حالت لپاره موږ څه استعمال کوو د کنټینیو نه ګټه اخلو د کنټینیو کیورډ نه ګټه اخلو it is used with for loop while loop and do while loop دا موږ سره شي استعمالېږي د for loop while loop او do while loop سره استعمالېږي سنټیکس تاسو ګورئ سټمنټ نه ما سره یو 2 3 سټمنټ ما چې ورته کنټینیو ورکړو کله چې دا کنټینیو شي به چې پنځم سټیټمنټ موږ سره راخلي سره استعمالېږي تاسو د एग्जांपल کې صحیح وخایم په एग्जांपल کې لا روخانه کیږي زرا اعظم دلته دا ختمو ما فور لوپ واغستو چې انټ آی مساوي یو سره ده او آی کوچنی مساوي چې لس سره ده آی پلس پلس نو زه اوس چې کوم کله چې د باډه تر شون اف کچیرتا دغه آی مساوي زما 3 سره شو نو ته چې وکا کنټینیو شه printf %d آی راوړ دا به شي \n ورته دلته څنګه کار کوي دا ما سره په دې ځای کې څنګه کار کوي تاسو دا خایم زه دلته تاسو ګورئ چې دا چې دلته اوله کې وګوري آی مساوي یو سره دی آی کوچنی دی بالکل چې یو کوچنی دی دا چې یو چک کوي ما سره یو پرینټ کړل یو چک کوي دا چې دغه یو مساوي 3 سره دی نه دی دا چې کوي ما سره چې کوي دا پرینټ کوي یو پرینټ شي بیا راشي دلته 2 چک کی دا چې کله 2 شو دا چې کله 2 شي نو ما سره چې کوي 2 چک کی چې 2 کوچنی لاسونه دی بالکل 2 کوچنی دی لاسونه چې کوي بیا راشي دلته وګورئ چې آیا دغه 2 مساوي 3 سره دی نه دی کنه نو 2 مساوي د 3 سره نه دی دا به چې کوي ما سره چې کوي لاندې به زی د 3 سره مساوي نه دی د چې کوي دا به ما سره دا پرنټ کی را به شي بیا دریم ځلته دا به چې دا 3 شو بل د چې کوي چې دا 3 کوچنی لسنده بالکل دا 3 دی نو بل درځي کنډیشن ته اف کچیرته دغه آی دلته وګورئ 3 دا 3 شو چې 3 مساوي د 3 سره ده کله چې دا 3 سره مساوي شي نو څه کوي کنټینیو شه یعنی دا کنټینیو شي د دې نه به ته څه کوي به راشي دلته لوپ ته به راشي لاندې نه ځي ما سره دا څه کوي دا نه پرنټ کوي دا ما سره څه کوي نه پرنټ کوي دا 3 ما سره نه پرنټ کوي به ته برځي کنټینیو حالت ته نیکسټ ایټریشن ته ورځي هغه نیکسټ لوپ ته ورځي نو څه کوي دا د کنټینیو دا کم 3 چې دا ما سره نه پرنټ کوي به ته برځي دلته راشي بیا دلته وګوري دا سلور کی
دا چې کله څلور شي بیا دلته ګوري چې دا څلور کوچنی لسونه دی دلته وګوري چې دا خو آی که څلور اچوم نو څلور خو درې سره مساوي نه دی دا چې شی کوي بیا ما سره دا پرنټ کړي نو ما سره څه پرنټ کوي 1 2 3 همداسې څلور نمبر راغلی نو څلور کوي بیا راځي 15 دلته چې کله 15 شي دا نو همداسې بیا چې کله 15 خو لسونه واړه دي دلته بیا راځي بیا آی اف کنډیشن ته راځي که نه 15 مساوي 3 سره نه دي نو دا بیا څه کوي بیا ما سره دا پرنټ کوي یعنې کنټري ته بره نه ځي کوم شرط چې کوم ورکړی وي نو هماغه موږ سره چک کېږي که چېرته موږ په اف کې 2 شرطه ورکړي وي هغسې هم کېږي یا داسې یا لکه آی مساوي 3 سره شو یا آی مساوي 4 سره شو نو هغه دواړه موږ سره بیا نه کوي دواړه چې موږ سره نه پرنټ کوي نو همداسې موږ سره شی دي همداسې 15 شپږ 8 9 10 کېږي کله چې 10 شي دلته وګوري چې 10 خو کوچنی مساوي دی نو 10 مساوي دی د آی سره نو چې کې بیا دلته راځي اف که چېرته آی دغه 10 مساوي 3 سره دی نه دا چې کې ما سره بیا دا پرنټ کوي راځي دا رن کو وګورو دا راځي دا رن کوو تاسو وګورئ 1 2 3 نشته دی تاسو مخکې ویل چې 3 ګوره کله چې 3 ته وګورئ چې 3 مساوي دی نو کنټینیو کوم ورته ویلو نو دا څه کوي د دې چې نه اف نه به ته راځي د لوپ ته فار لوپ ته راځي د دې نه صرف نظر کې د لاندې میسج موږ ته نه پرنټ کوي د کنټینیو کله چې موږ د 3 سره مساوي شو نو دا څه کوي به فار لوپ ته راځي فار لوپ ته راځي هغه څه موږ سره بیا پرنټ کوي ګوره 1 2 3 نشته موږ سره نو 1 2 4 5 6 8 9 10 دا څنګه سره چې کچې تر شو موږ دلته یا آی مساوي شو د و سره دا تاسو وګورئ 1 2 3 نشته 4 5 6 و نشته دی 8 9 10 نو همداسې دا درې خو موږ ویلې کله چې و ته راشي و هم دلته چک کړي چې دا و خو مساوي د و سره دی نو کنټینیو شه بېرته لاړ شه دلته بره دې لوپ ته راشه نو بیا لوپ ته ځي هغه به یې سره څه کوي سر نه بېرته بل میسج موږ ته راکوي کله چې وشو نو دا څه کوي بېرته راځي دا ته کېږي اته بیا چک کوي چې اته کوچنی لسونه دی نو کوچنی لسونه بیا راځي دلته چې اته خو نه دی مساوي 3 یا و سره نو څه کوي دلته موږ سره دا میسج بیا راکوي نو دا د بریک او کنټینیو کار په سی لینګویج کې چې موږ استعمال کړو